شاهین دغه په زړه پورې ناول چې د اسلامي نړۍ د پیاوړي لیکوال ښاغلي نسیم حجازي یو شاهکار اثر دی او پښتو ژبې ته تکړه لیکوال ښاغلي زبیر شفیقي ژباړلی، پکې په اندلس د مسلمانانو د عروج، زوال او د دې مقدسې خاورې د لاسه وتلو رښتینی داستان رانغښتی. په دې ناول کې د خاینو واکمنانو خیانتونه او عیاشیو راز راسپړلی او د ایمان پلورونکو له ایمان پلورنې څخه یې پرده پورته کړې. همداراز په دې ناول کې د یوې کوچنۍ ډلې د وروستۍ هڅې یادونه پکې شوې ده او همدارنګه د خپلمنځي اختلافاتو، نژادي تعصبونو، کرکو او بېغوریو نتیجې ته پکې اشاره شوې ده. دا ناول موږ ته راښایي چې خپلمنځي اختلافات د واکمنانو بېغوري، خودخواهي، تعصب او د جهاد پرېښودل د یو لوی تمدن برم او عظمت د له منځه تللو سبب کیدای شي. دا ناول هره یکشنبه د افغان ویاړ د فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک په پتو لیدلی او اوریدلی شئ. 50 تنه سپاهیان د غره له لمنې نه راښکته شول او د ګڼ ځنګله په منځ کې تېرې شوې ویالې پر سر ویجاړ پله ته ورسېدل. د ویالې نه پورې غاړه ځنګل نور هم ګڼ و. په دره کې د ځنګلي ونو په منځ کې د انګورو تاکونه، د مڼو، انارو او ناکو ونې پر دې ګواه وې چې دغه ځنګل یو وخت باغ و. د پله نه پورې غاړه د سړک دواړو غاړو ته لوی لوی ونې ولاړې وې او ښاخونه یې پاس یو له بله داسې سره اوبدل شوي وو لکه د څپرې بام. وښو او شنو بوټو شاوخوا پر ځمکه لوی او کوچنۍ ډبرې په غېږ کې نیولې او پر دې ګواه وې چې دلته د خلکو تګ راتګ او ګڼه ګوڼه نشته چې واښه تر پښو لاندې کړي. د ویالې اوبه ډېرې ژورې نه وې. دغه سپاره له سړک نه لږ لاندې او یا باندې ترې تېرېدای شوای، خو 2 سپاره چې تر نورو مخکې وو له پله سره نږدې ودرېدل. شاته یې راوکتل او نورو ته یې هم د درېدو اشاره وکړه. دغه سپاهیان ټول د جنگ په سامان سنبال وو. له ټولو د مخکیني سپاره سپینه چپنه او پګړۍ پر سر وه او له سترګو نه پرته یې مخ په نقاب کې پوښلی و. د ده ملګري د نورو سپاهیانو په څېر زغر اغوستې او خولۍ یې پر سر وه، خو د هغه مشکي ښکلي اس او د زغرې او خولۍ ځلا له نورو نه توپیر وربخلی و. دغه دواړه سپاره چې د نورې ډلې مشران ښکارېدل تر لږ ځنډ د پله سره نږدې ودرېدل او یو بل ته یې کتل. بالاخره د سپینې چپنې خاوند وویل: ما ته په وار وار په ذهن کې دا راګرځي چې که هغه انکار وکړي نو څه به کوو. د مشکي اس خاوند ځواب ورکړ: بیا زموږ لپاره بله لاره نشته، هغه به باغي بولو او همداسې چلند به ورسره کوو. د سپینې چپنې خاوند وویل: نه، هغه ازادي زموږ له دښمنانو نه اخیستې. که هغه یوازې د ده سرحد د ساتنې ذمهواري واخلي، موږ به د ده د ازادۍ درناوی کوو. ملګري یې وویل: که هغه زموږ دغه وړاندیز هم ونه مني نو بیا؟ هغه ځواب ورکړ: بیا به هم زه په هغه تیری ونه کړم، خو د دې ارمان به مې پاتې شي چې ما د غرناطي په پوځ کې یو نه ماتېدونکی سپاهي شامل نه کړای شو. د مشکي اس خاوند څه ویل غوښتل چې د پله په پورې غاړه پر سړک یوه هوسۍ ښکاره شوه. هغه له ترکش د غشو کڅوړې نه غشی راواغیست. خوله یې لینده نه وه اوچته کړې چې د ونو له منځه په یو شڼ غشی راغی او د پله پر سر د یوې تختې په منځ میغ شو. هوسۍ په یوه ټوپ ځنګله ته ننوته او له نظره پناه شوه. ټول سپاره د دې ناڅاپي غشي نه ورخطا شول. یوه او بلې خوا یې کتل. د مشکي اس خاوند د لرګیو تختې ته وکتل. پر غشي یې څه حروف ولیدل. د سپینې چپنې خاوند ته یې وویل: لکه چې په هغه څه لیکلي دي. دواړه له اسونو نه پلي شول. د ونې په تنه نصب شوې تختې ته ودرېدل. په غشي لیکل شوې جملې ولوستې: له دې ویالې نه پورې غاړې ته د سرحدي شاهین هیواد دی. دا څړځایونه د غازیانو د اسونو لپاره وقف دي. د دې ځنګل میوه او کار یوازې د هغو خلکو حق دی چې له پردیو نه یې د اندلس د ځمکې د ژغورلو تعهد کړی وي. له غرناطۍ نه یوازې هغه خلک دلته ننوتلی شي چې د مجاهدینو په ډله کې شاملېدل غواړي. هغه خلک چې د اسلام د دښمنانو په غلامۍ قانع وي، یا هغوی چې عیسویانو ته په جزیه ورکولو راضي وي.
په دې ځمکه دې د پل ایښودلو جرات نه کوي. زموږ سره د تورې ځواب توره ده. د دې جملې په لوستو سره د سپینې جامې خاوند خپل زغره پوخ ملګري ته وکتل او ویې ویل هغه د قسطنطنیې په څېر د غرناطې پر خلکو په بدګمانۍ کې هم حق په جانب دی، خو زه په هر قیمت له هغه سره لیدل غواړم. زغره اغوستونکي ورته وویل هغه له دې ځایه نږدې 8 میله لرې په یوه زړه کلا کې اوسي، خو د هغه د بدګمانۍ لرې کولو نه وړاندې موږ هلته نشو تللی. دغه ګڼ ځنګل له غوښو ویشتونکو نه ډک دی. زه به سپین بیرغ ورپوم، ښایي د دوی کوم سړی راشي او زموږ پیغام ورسوي. د سپینو جامو خاوند په اثبات سر وخوځاوه. زغره اغوستونکي د خپلې ډلې سپاهیانو ته یوه تن ته غږ وکړ. هغه سپین بیرغ اوچت کړ او د پله خواته راوړاندې شو. زغره اغوستونکي په زوره غږ وکړ څوک شته؟ موږ سرحدي شاهین ته د دوستۍ پیغام راوړی. له یوې شېبې چوپتیا نه وروسته د پله په بله غاړه د یوې ګڼې ونې څانګې وخوځېدې. یو ځوان ترې راکوز شو، د ویالې غاړې ته رانږدې شو او ویې ویل موږ د دوستۍ ځواب په دوستۍ ورکوو، خو سرحدي شاهین ښایي پر دې اعتراض وکړي چې د دوستۍ د پیغام لپاره مو دومره سپاهیانو راوستلو ته څه ضرورت و. زغره اغوستونکي ځواب ورکړ زما باور دی چې د بدر بن مغیره سرخندویان د غرناطې له 50 سپاهیانو څخه نه ویریږي. بیا هم تاسو له هغه نه پوښتنه وکړئ، که یې پرې اعتراض وي موږ به دوی بیرته ولیږو، که نه وي موږ خپله وسله تاسو ته سپارو، او بله لاره دا هم کیدای شي چې زموږ سپاهیان د ویالې په غاړه پاتې شي او موږ دواړه خپل امیر ته بوزه. ځوان ځواب ورکړ که ته سرحدي عقاب پیژنې نو د هغه له عادتونو نه به هم خبر وي. د هغوی له تاسو سره د لیدو پر ځای ښایي له دې خبرې سره زیاته مینه وي چې ستا سپاهیان چې د کوم پوځ سرخندویان دي د هغه پوځ ټول شمیر څومره دی. زغره اغوستونکي له سره خولۍ لرې کړه، یوه سپاهي ته یې ورکړه. ویې ویل که ستا په زړه کې د غرناطې د پوځ د مشر لپاره څه عزت نه وي نو لږ تر لږه د غرناطې د شاهي کورنۍ درناوی خو به وي. ځوان د اندېښنې په حال کې شاته ونو ته وکتل. له لږ شېبې چوپتیا وروسته د ونو په منځ کې د اس د پښو ترپهار اوچت شو او د سترګو په رپ کې یو سپور چې زغره یې اغوستې وه او پګړۍ یې پر سر وه د ویالې په غاړه ودرېد. هغه 18 کلن یو د خوشحاله بڼې زلمی و. له څېرې نه یې د غیر معمولي زړورتیا رڼا خپرېده. هغه یوه شېبه د ویالې په بله غاړه پوځیانو ته وکتل او ویې ویل د بدر بن مغیره سره د لیدلو لپاره تاسو ته د غرناطې د شاهي کورنۍ د کوم غړي د سفارش اړتیا نشته. هغه د یو مخلص سپاهي په لیدو زیات خوښیږي. زغره اغوستونکي ورته وویل د یو سپاهي د خلوص د ازمویښت محل د جګړې ډګر دی، او که تقدیر ما او ستا امیر ته په یو محاذ د یو ځای کېدو فرصت راکړ نو زما د ټټر له زخمونو نه خوټېدونکي وینې به په خپله زما د خلوص شهادت ادا کړي. ولاړ شه، خپل امیر ته ووایه چې که ته د موسی په خلوص بدګمانه یې نو د قسطلۍ په کوم ښار حمله وکړه. ویې ګوره زه او زما د 50 تنه سپاهیان به د تورو په سیوري او د غشو په باران کې د هغه ملګرتیا کوي. په بله غاړه ولاړ ځوان لږ په غور خپل مخاطب ته وکتل او له څه ویلو پرته څو ګامه ښکته ولاړ او اس یې په ویاله ګډ کړ. بلې غاړې ته راپورې ووت، له اس نه راکوز شو او زغره پوخ ته یې لاس ور وړاندې کړ. ویې ویل که ته موسی یې نو زه له بلې پوښتنې پرته د دوستۍ لاس درغځوم. موسی د زلمي لاس په لاس کې ونیو. ویې ویل نو ته بدر بن مغیره یې؟ زه حیران یم چې بدر بن مغیره د هغه خبره ور بشپړه کړه. ویې ویل او ته حیران یې چې یو بل مو په لومړي نظر ولې ونه پیژندل؟ موسی وویل ما ګمان کاوه چې ته به د پوخ عمر خاوند وې، خو زه خوښ یم چې د شاهین د نامه لپاره همدا عمر غوره دی. اوس که ته د اندلس د شاهي کورنۍ سره پخوانی خفګان هېروې، زه دې له داسې چا سره معرفي کوم چې زه یې د اندلس د زولۍ وروستی غشی بولم. که د اندلس د زولۍ له وروستۍ غشي نه ستا مطلب ابو عبدالله زغل وي، زه له هغه سره لیدل خپله نیکمرغي بولم. له غرناطې نه چې له ما سره کوم مجاهدین ملګري شوي، هغه د غرناطې د 100 تنو زیاته ستاینه کوي. په هغوی کې یو د پوځ مشر موسی ابن ابي غسان او بل د شاهي کورنۍ الزغل دی. موسی ځواب ورکړ که ستا نظر له یوه نري نقاب نه تېرېدی شي نو پخپله به یې وپېژنې. بدر د موسی نقاب پوخ ملګري ته وکتل.
هغه لاس ورته راوغځاوه او په کیڼ لاس یې د خپل مخ نه نقاب لرې کړ. د الزغل عمر د 50 کلونو په شاوخوا کې ښکارېده. هغه په ډېره مینه بدر بن مغیره ته کتل. ویې ویل: د اندلس د کڅوړې وروستی غشی ستا غوندې ځوان دی. بدر بن مغیره وویل: ستا له تشویق نه مننه، خو له بده مرغه په اندلس کې هغه لاسونه چې غشي ویشتلی شي د رباب په ترنګولو مشغول دي. الزغل ځواب ورکړ: زه به له دې لاسونو نه رباب واخلم او که مې ترې وانغستلی شو بیا به دا لاسونه ماتوم. د اندلس بیکاره لاسونه که د رباب له تارونو سره لوبیږي د دې لپاره دي چې هغوی غشي نه لري. زه د دوی لپاره غشي راټولوم. زه تاته د غرناطې په پوځ کې د شاملېدو د بلنې لپاره راغلی یم. بدر بن مغیره ځواب ورکړ: دا بلنه ماته مخکې هم راکړه شوې وه، خو زه او ملګري مې د غرناطې په شاهي ماڼۍ کې د نندارې د سامان پر ځای په دې ځنګل کې په اوسېدو خوښ یو. دلته له موږ سره د مرمر ډبرو محلونه او وریښمینې چپنې نشته، خو دلته له موږ سره دا ډاډ شته چې د نصراني پاچا جزیه ورکوونکي نه یو. دغه مجاهدین چې د ژوند ټول خواږه یې پریښي په دې ځنګل کې اړولي دي، بیرته به غرناطې ته په تګ او په دوه اړخیزه غلامۍ راضي نه شي. زه ویرېږم چې که دوی غرناطې ته ولاړ شي د دشمن مرۍ پرې کوونکي توري به یې پسې شي، بیا به هغه دم ورپاتې نه شي. د غرناطې په بټیو کې به د دوی د تورو اوسپنې اوبه شي، د رباب تارونه به ترې جوړ شي. شاهین تر هغه پورې شاهین دی چې په ګړنګونو کې ځالوي او په پراخه فضا کې الوت کوي. وبخئ، موږ د شاهي دربار د آدابو په مراعات بلد نه یو. موږ یوازې سپاهیان یو او زموږ د جهاد مقصد یو دی. په کومه ورځ چې د غرناطې پاچا دا اعلان وکړ چې موږ به د اشبیلي او قرطبې په محلونو بیرته د اسلام بیرغ رپو، نو زه دا ډاډ ورکوم چې موږ ته به د بلنې لپاره ضرورت نه وي. موږ به بې بللو ستا په مخ کې حاضر وو او د اندلس هغه خوره چې د غرناطې خلک خپلې خولې پرې تویوي موږ به یې په خپلو وینو خړوب کړو. په خدای جل جلاله سوګند دی چې که چا زما په باب دا ګمان کړی وي چې ما د امیر د لقب ګټلو لپاره دا لوبه پیل کړې، نو هغوی اشتباه کوي. زه یو سپاهي یم او د غرناطې د داسې سالار په انتظار یم چې د طارق نظر او د عبدالرحمن زړه ولري. دغه دره به د هغه لپاره د یوې قرارګاه او مرکز په حیث وي او تر څو داسې سالار نه وي موندل شوی زه به د دې مرکز ساتنه کوم. که هغه سالار په تاسو کې کوم یو وي دا سنګر ورته حاضر دی. که نه وي نو تاسو درځئ، ما پرېږدئ چې انتظار وکړم. له ما نه وړاندې زما پلار او له هغه وړاندې زما نیکه د داسې سالار په انتظار دغه مورچل ساتلی و او زه به هم خپل مسؤلیت ترسره کوم. بدر بن مغیره دا وویل او چوپ شو. زغل د مینې، خلوص او شفقت جذباتو په مخه کړ. تر ډېره یې هغه ته کتل او چوپ و. بالاخره یې وویل: د مغیره له زوی نه زما همدا تمه وه. ځوانه، مبارکه د هغه ورشو چې ستا سونه پکې څرېږي. مبارکې دي هغه ونې چې سیوري ته یې ته ناست یې. بېشکه د غرناطې محل د دې وړ نه دی چې د شاهین ځاله شي، خو زه تا د دې لپاره نه غواړم چې په ماڼیو کې واوسې. زه تا ته د یو زیري لپاره راغلی یم. موږ له قسطلۍ سره تر وروستۍ سلګۍ د جګړې پرېکړه کړې ده. ابوالحسن نن هم د جهاد د اعلان لپاره چمتو دی، خو ما له هغه نه 4 میاشتې وخت غوښتی. په دې 4 میاشتو کې زموږ په مخ کې ډېر کارونه دي او زه د دې اړه نه وینم چې درته ووایم باید څه وکړې. د بدر ښکلې سترګې له خوښۍ وځلېدې. هغه د زغل لاس په لاس کې ونیو او په شونډو یې کېښود. ویې ویل: که د نصرانیانو پر خلاف د بغاوت د جنډې اوچتولو لپاره خدای جل جلاله دا لاس ټاکلی، نو زه یې مچوم. زغل غېږ خلاصه کړه او بدر یې په غېږ کې ونیو. زغل وروسته بدر موسی ته وکتل. ویې ویل: زه ستاسو او ستاسو ملګرو ته ښه راغلاست وایم. موسی را وړاندې شو، هغه ته یې غېږ ورکړه. زغل ورته وویل: موسی، دغه شاهین دی. پس له ډېرې مودې په پنجو کې راګیر شو، بیا یې پرې نږدې. موسی بدر په تندي ښکل کړ. ویې ویل: ته اندېښنه مه کوه، زه تا په قفس کې د اچولو پر ځای له تا سره د یو ځای الوتو هڅه کوم. بدر وویل: زه تا پیژنم. او بیا یې زیاته کړه: د غرناطې د سترګو تور به څوک نه پیژني. موسی وویل: زه یوه خبره ضرور کول غواړم. بدر: وایه. موسی: زما ګمان و چې حالاتو به ته ډېر محتاط کړی یې، خو نن چې تا څه کړي هغه ستا د عادت خلاف دي. ته موږ ته یوازې راغلی یې.
څه پوه شوې چې زموږ نیت خراب نه دی؟ بدر وخندل، ځواب یې ورکړ د 50 تنو که نیت خراب وي هم زه یې دلته د ځان لپاره خطر نه ګڼم. موسی ستا باور په څه دی چې زموږ تر شا لوی پوځ نشته؟ بدر بن مغیره ځواب ورکړ کله چې تاسو له دې ځایه 20 میله لرې وئ ما ته ستاسو د راتګ خبر راغی او ما ته دا هم معلومه شوه چې ستاسو تر شا پوځ نشته او کله چې تاسو له غره نه راکوزېدئ ما له یوې ونې نه څار کاوه او ستاسو خبرې مې اورېدلې. پر دې سربیره زه پوره پام کوم او رښتیا خبره دا ده چې ستاسو 50 تنه پوځیان همدا اوس هم زما د ملګرو تر ورکې لاندې دي. موسی حیران شو، څلورو خواو ته یې په ګڼو ونو نظر واچاوه. بدر وموسکل، ویې ویل کوم څوک چې هدف وویني هغه موږ غشي نشو بللی. زه ستا اندېښنې لرې کولو ته تیار یم. دا یې وویل او بیا یې له تیرکش د غشو کڅوړې نه غشی راواخیست، په لینده کې یې کېښود، همغه د لرګي تخته یې نښه کړه او په لوړ اواز یې وویل زموږ درانه میلمانه غواړي وګوري چې څوک دلته څومره شاهینان شته. خبردار اوسئ، تخته ستاسو نښه ده. او کله چې د بدر بن مغیره غشی له لیندې ووت او په تخته کې ونښت، د څلورو واړو خواو نه د غشو باران شو او ټوله تخته د غشو نه ډکه شوه. د ونو پرې شوې پاڼې په هوا کې والوتې. موسی حیران شو، ویې ویل زموږ شاته هم په ونو کې ستا ملګري دي؟ بدر هو، او ستاسو مخې ته هم د تختې په بل لوري به ته له دې نه هم زیات غشي وګورې. زغل وویل موسی موږ له دې ځوان نه باید ډېر څه زده کړو. زه د څو ورځو لپاره د پوځ یو څو سرداران را استوم. زه زیاتې هیلې لرم او غواړم چې همدا نن موږ بېرته ستانه شو. بدر بن مغیره وویل ما وبخئ، دومره ډېر مې دلته ودرولئ. تاسو راځئ هلته به آرام کینو او خبرې به وکړو. زغل ځواب ورکړ ستا هستوګنځی خو له دې ځایه ډېر لرې دی، که هلته ولاړ شو نن به بېرته ستانه نه شوی شو. بدر زه تاسو ډېر لرې نه بیایم، راځئ د دې ځنګل میوه او ښکار ستاسو او واښه ستاسو د اسونو لپاره تیار دي. زغل موږ ستا مېلمستیا قبوله کړه. دا یې وویل او بیا دوی په اسونو پښې واړولې. د بدر په لارښوونه تر اوبو پورې وتل. په بله غاړه بدر په لوړ اواز خپل ملګري ور وغوښتل او د سترګو په رپ کې نږدې 200 تنه غشي ویشتونکي سپاره له یوې او بلې خوا نه له ځنګله نه راووتل او د ویالې پر غاړه د پله شاوخوا ته راټول شول. یو سپور د ځنګله له منځه راووت او ډېر ګړندی دوی ته ورغی. په مخ کې یې ودرېد او دوی ته یې په تذبذب وکتل. د هغه عمر د 22 کلونو په شاوخوا کې و. څېره یې عربو او یا بربر مسلمانانو ته ورته نه وه، بلکې د هسپاني او عربو ګډې نښې پکې ښکارېدې. په څېره کې د سپاهیانه هیبت پر ځای د علم او ذکاوت علامې جوتې وې. د بدر په څېر د هغه هم سپینه پګړۍ پر سر وه، خو پر زغره د پاسه یې سره چپنه اغوستې وه. د هغه د زین پر سر د څرمنې 2 کڅوړې هم زړېدې. بدر هغه ته وکتل، ویې ویل بشیره راغلې، دا د اندلس د پاچا ورور زغل دی او دا بل موسی دی. دوی موږ ته یو زیری راوړی دی. په نږدې وخت کې د قسطلې پر خلاف د جهاد اعلان کیدونکی دی. بشیر له اس نه کوز شو، دواړو ته یې لاس ورکړ او ستړي مشي یې ورسره وکړه. بیا بدر وویل دا بشیر بن حسن دی، تاسو به د ده نوم اورېدلی وي. په اندلس کې تر ده غوره جراح نشته. په قرطبه کې خپله شانداره ماڼۍ پرېښوده او دا دی په دې ځنګله کې له ما سره په ژوند تېرولو خوښ دی. بدر خپلو ملګرو ته څه اشاره وکړه او ټول یو پر بل پسې په ځنګله ننوتل او له سترګو پناه شول. لږ ځنډ وروسته بدر او بشیر خپل میلمانه د ځنګله په منځ کې د یوې چینې څنګ ته بوتلل. هلته د ونو تر سیوري لاندې په یو شنه چمن لوی دسترخوان غوړېدلی و. د بدر 50-60 تنه دلته هم وو. هغوی د میلمنو آسونه ونیول، یوې خوا ته یې وتړل او واښه یې ورته واچول. زغل او ملګري چې په دسترخوان کېناستل ښایي ټولو به فکر کاوه چې بدر به د دومره ناڅاپي میلمنو لپاره څه بندوبست کړی وي. بدر لاسونه وپړکول. د ونو له منځه څو تنه چې لوی لوی پتنوسونه یې په لاس کې وو راښکاره شول او په لږ شیبه کې دسترخوان د مارغانو او ځنګلي حیواناتو د ښکار په کباب شوې غوښه او ډول ډول میوو ډک شو. میلمانه حیران شول، یو بل ته یې کتل. بالاخره زغل وویل تاسو ډېر زحمت ایستلی دی، زه حیران یم چې تاسو دومره زر داسې بندوبست څه ډول وکړ. بدر ځواب ورکړ ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې تاسو له دې ځایه 20 میله لرې وئ. ما ته مو د راتګ خبر راغی.
ما ته دا خبر هم رسېدلی چې تاسو په لاره کې ناشته نه ده کړې او چې ما ته مې خبر راوړونکو وویل چې تاسو له ځانه سره د خوراک شیان هم نه لرئ، نو ما به له دې بندوبست پرته نور څه کول. د ډوډۍ له خوړلو وروسته د الزغل په امامت د ماسپښین لمونځ ادا شو. د دې وروسته بدر، بشیر، زغل او موسی له نورو خلکو نه لږ وړاندې د یوې ونې تر سیوري لاندې جلا کېناستل. موسی د اندلس نقشه راوښکله او ویې غوړوله او تر ډېره وخته یې د راتلونکي جګړې په اړه په مختلفو تجویزونو خبرې اترې او مشورې وکړې. الزغل د بدر ډېر وړاندیزونه ومنل او ویې ویل له حملې نه څو ورځې وړاندې به تاسو غرناطې ته راوغواړو. سملاسي زه غواړم چې څو نورې سرحدي سیمې هم ستا په اختیار کې شي. ته به له دې ځنګله نه دغه سیمې هم ساتې. موږ به له دې سرحد نه ډاډه شو او ټول ځواک به بل محاذ ته واستوو. ما له ابوالحسن نه د دې سرحد لپاره ستا د ولایت فرمان راوړی دی، خو زه ویرېږم که دا کار وشي فردیناند به پوه شي او خطر به احساس کړي او زموږ د تیارۍ نه وړاندې به پر موږ حمله وکړي. د دې په خاطر زما رایه دا ده چې په نامه والي بل څوک وي او کار او صلاحیت به ستا وي. تر 4 میاشتو پورې له عیسویانو سره څه ټکر او جګړه زموږ په ګټه نه ده. په دې موده کې به موږ د دوی له وضع ځان خبروو. تاسو د قرطبې، اشبیلیې او نورو ښارونو خپلواکي غوښتونکي راټول کړئ. زه به د هغوی لپاره د وسلو او اسونو بندوبست وکړم. زما باور دی چې که یوازې یوه ورځ د غرناطې او نور اندلس مسلمانان سره یو شول نو موږ به دغه ملک د تل لپاره د عیسویانو له غلامۍ نه آزاد کړو. بدر په غمجنه لهجه ځواب ورکړ کاشکې په دغه خبره چا 50 100 او یا 200 کاله وړاندې سوچ کړی وای. 200 کاله وړاندې یوازې له قرطبې، تولیپلې او اشبیلې نه 3 لکه مهاجر غرناطې ته د جهاد لپاره تللي وو، خو هلته د حسد او دښمنۍ په اور کې د دوی تورې ویلې شوې. یوازې په دغه دره کې 50 کاله وړاندې 80,000 تنه مجاهدین وو. نن له ما سره یوازې 15,000 تنه غازیان دي، خو که غرناطې د جګړې او مقابلې پرېکړه کړې وي نو د دوی شمېر 3 چنده کېدای شي. تر اوسه پورې زیات فالتو اسونه په دې ځنګل کې څري. که موږ ته د وسلو ضرورت شو تاسو ته به احوال درکړم. بدر ته د سرحدي سیمو د سپارلو په اړه د زیاتو مشورو نه وروسته زغل خپل ملګرو ته د سفر د تیارۍ حکم ورکړ.